حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے یو سوال کړو، وی پروردگارا د مرګ د اختیار مال راک، چې زه کله غواړم چې ساره نه وځي او چې ونه غواړم چې ساره نه ونه دي، وی خبر مې کړه. مطلب دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خوښ، نو بس ډېر ټول عمر به جام دی. 200 کالو ته چې عمر ورسېد، 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو. ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز، چې مهمان نواز دی او دی میلمه شو. واحد پیغمبران ټول سخیان دي، ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلی، لازمن به د میلمه سره ډوډۍ خوړه. یو ځل یې هېڅوک پیدا نه کړل. غلام ته وایي ملګري ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم، لوږې دې مړ کړمه. وایي صاحب څوک په لاره هم نه ښکاري. وایي لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه، یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم، زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ. یو بوډا غوندې کافر یې ولا پیدا کړ. وایي صاحب یو سړی خو په لاره روان دی او کافر دی، دې راوله خو چې زه ډوډۍ ورسره وخورم. نن سبا خو مونږ چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر خور کړو، داسې ده که نه؟ څادر پټ کړو، سر پکې پټ کړو، چې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کړو چې دا بس د میلمه به دا خیال چې دې ونه لیدم. نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی. دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک راکوي؟ الله راکوي. نو بوډا راوسته چې ډوډۍ کېښوده، نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي، لاسونه یې رپي، اوس بوډا دی، ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه، د خدای په نوم شروع کا. بوډا ورته وایي چا په نوم؟ وایي د خدای. وایي خدای څوک دی؟ نو خدای نه پېژنم، نو ما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی، یو بوته، د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام ورته غوسه شوې، ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې؟ زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي، پاسه خبیث بچی ګڼي، اوس یو څو دی وامه وځه خوار شي، تا به زه ډوډۍ خورم؟ زه زما خدای نه مني، زما رب نه مني. په سړی بوډۍ په مخه کړه. رب العالمین ورته وحی وکړه، ای ابراهیم دا دې څوک کړه؟ وی خدایا ما ورته وی چې ستا د خدای نوم واله، هغه ستا نوم نه اخېست، د بت نوم یې اخېسته، ما له پې غوسه راله. وی ګوره ما سره شرک کوي، شرک ما نه مني او ما سره شریک مني، او دا بوډا د سلو نه اړېدلی دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه، زه ورکوم. زما دشمن دی، ما ته کنځل کوي، زه چې خدای له شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دي، او مال یې نه غواړي، زما مال د دغه بت نه غواړي، او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه. نن ستا میلمه شو، یو نوړی ډوډۍ نه هغه نه پې بنده کړه. هله وایي شابه. هغه نوکر ته وایي دا بوډا دی چې را پیدا کړه. بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه، وایي تا خو وختي زه وشړلم. وایي ما ته خپل رب ملامته کړم، خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې، هغه ذات تا چې کوم ذات سره شرک کې، هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل، زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې، ما سره شرک کوي زه ورکوم، نن تا سره پوټۍ کېناسته ته نه ورکې، نو بس زه معافي غواړم، شابه ډوډۍ خوره. وایي ښه واقعي داسې ده؟ وایي او وایي ما ته کلمه وخواه چې زه مسلمان شم. بوډا خدای مسلمان، ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ، شرک نه توبه کړه. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز. نو یو بوډا والا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا، چې زه وغواړم چې زما نه ساه لاړه شي، چې نه غواړم چې زه جم دې. ډېره ښه، ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی که نه؟ څومره قربانۍ کړي. نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي، خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلي، د الله بره علم بل چا سره نشته. بوډا چې کېناسته ورسره ډوډۍ ته، نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې رپي. دا بعض انساني هغه بیماري غریبه، سر یې رپي او لاسونه یې رپي او خوله یې رپي، چې نوړی دې بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه، نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ږیره راوبېدله، ټوله ږیره او جامې د لمدې شوې د ترکارۍ نه، او نوړی ته په ځمکه پرېوته. ابراهیم علیه السلام ته رحم راغی چې خدای داسې جم دی دی د ده دا ژوند. بله نوړی را واغېسته د غریبه، لاس یې رپېدام ته پرېوته، بله یې راوچته کړه، چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله، نیمه تې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو، ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام دې بوډا نه تپوس وکړه، بابا د څو کال وې؟ وایي د 200 کال. د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ، وایي د 200 کال. ابراهیم علیه السلام وایي خدایا داسې عمر ته خو مې مرض دی، دې عمر نه مې الله وساتې، دا عمر دا ژوند خدای دې نه خو مې وساتې. بس هغه سړی ورته برابر شو، ملک الموت په دغه شکل کې راغلی.
ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی ورته برابر شو ابراهیم علیه السلام بس ساده نه وباسم وی ما ته خو الله مشوره ویلو چې که ژوند دې خوښي نو نه وباسم هکه مر اوس دې سوال ونه کړي دې ژوند ته مې خدای مرسه اوس دې په دا ټکي دی وی خپل تازه نه مرګ وخت په دغه ټکي دی وی ټیم دی پورا دې چې خبر اخلاص دی چې الله تعالی اختیار وکړ ته خپل یو غیر عمر ته مرسه نو یو سکند پکې پاتې دی په دغه عمر لكل امه اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې کله غنه تراله نه یو سات سکند مخکې والشته او نه یو سکند وروسته والشته یو سړی دارو دکان ته لاړ دارو یې اخیستل چې دکان ته دارو لاړو نو هلته دارو اخلي هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم دی د دارو د دې بوتل هغه بعد وخت کې ګارنټي ورته موږ وایو د دې به څونه ګارنټي وي دکاندار ورته وایي ستا ګارنټي شته چې د دې بوتل ګارنټي غواړي وی او بالکل زما ګارنټي ته د ځوان زلمی یم ډوډۍ خورم پیسه شته دولت شته خپې شته روغ صحت شته زما ډېره لویه ګارنټي ده او یا سل کاله ژوند مې دی خو چې دا ټکې وي د هغه دکاندار په هغه فرش د پاسه را پرېوته او ساعت یې وخته ګارنټي د ژوند چا سره هم نشته قرآن شریف کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکار مقرر کی التا ورسیگی نو التا رساو باسی جعل له الیها حاجتا التا و تاجت مقرر کی لالچی او چی التا کی زی مرگ مقرر دے التا رساو باسی نبی علیہ السلام فرمائی چی بنی اسرائیلو کے کسان را جمع شو یروی را دے اللہ تا وجعلو سوالو کدے مقبری تزو یو ملی دکا را جمع دے شو منگتی لگ تپوسو کدے زن کدن او دا مرد واقعی که سړی ډېر لوی سفر مو کي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه داسې ده که نه چې لکه سال د امریکا څنګه ده سفر دې څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو نو لیکن نه مرګ په سفر چې څوک ورغی نو دې په ټلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځان قدم مې څنګه و نو وی چې یاره مونږ لغوندې یو مړی که جمع دی شو چې مونږ یې تپوس وکړو نو دوی چغې والې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پېښ کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمع دی که چې مونږ ته ځنکدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبول کړه یو جلق وشو یو قبر اوښتېد او یو مړی تې بهر ووته دوی ته یې وکتل هغه هم حیران شو دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله دوی تپوس وکړه یاره وی بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو ښه یم الحمدلله نیک سړی یم وی دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و د دې مرګ ال راته ووایه وی 100 کاله مخکې رانه سوتې ده 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځنکدن هغه تریخوالی پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خوله کې ځنکدن تریخوالی پروت دی وی دا هم را سره څه ظلم وکړو چې د ستاسو په دعا را جمع دی کړم اوس به بیا ځنکدن نه باندې تېرېږي اوس خدای ته وګورئ ستاسو دعا قبلیږي نو ما له د الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال له وباسي چې ځنکدن را باندې را نه شي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته کې په انسان مرګ راځي که نه مرګ کیسه ویلی دی حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی دا مرگ ذکر دیر زیادو کے بار بار دا مرگ ذکر ہو کے مرگ سکے دے حازم اللذات دا انسان دا دنیا دا خون دا لذتون ختم کی دلے ولی کی پا مالدار چراغی دا مالدارے لذتون خوندون ولا دلے ولی کلد پا غریب چراغی پا ارچا چراغی دا دنیا خون ختم لذت ختم دا وجود دے تاکہ چکم دا مرگ خلق وی لکا جنازی ٹیم ولکی دا سو کوئی سباب خلقونا وجودی خرابیگی پیسا تلی سو اغا عزت من پلار بیا سو پخپل کور کے نشی ساتلی خوان ختم شو کنش اغا مال لال پاتے شو اغا بچی پاتے شو اغا کارخانہ پاتے شو اغا فیکٹری پاتے شو ازمکا جیداد نوکران اجرا ارس پاتے شو نو مرگ خامخا یو حقیقت تے انکار تے نشي کول حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام سمر نزدی صحابی سونا خدمت کړی دیکھو برا
کور او بار خدمت کړی د نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوګ او په نار او په تند نه دی د نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړی دا نه چې ګني ډوډۍ به یې خدمت وکوم او جنې نه وکوم او د حضور پاک د حدیث په دونه خدمت کړی 15,000 او 300 او یا احادیث تدنا د پیغمبر علیہ السلام نقل دی شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې مرګره دی چې کوم وخت بری نو دا صحابه ته ګر چا پیدا ناشتي نو دی جاړي او صحابه کې واجب عادت هو چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی ورته وی چې موږ په پیغمبر علیہ السلام غوري سلام وې یو مرتوی زما په نبی علیہ السلام سلام وې بل مرتوی زما په نبی علیہ السلام سلام وې دی جاړي چې ورته به ولا ولا جاړي دا خو د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړی دا نوکری غلامی دی کړی او نیک اعمال دی کړی دي دومره نیکو چې د یو دیو یو خزه او یو غلام نو شپه درې ځای کړی و یو شپه با زه عبادت کوم درې مېسا مې دا خزه کوي درې مېسا مې دا غلام کوي مطلب دا چې زمونږ په کور کې په شپه کې داسې ټیم را نشي چې په هغې کې زمونږ په کور کې د الله عبادت ونشي هر سکند کې چې زما په کور کې د الله عبادت کېږي وی ولې جاړی وی ته خو به اوس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته څه وایي وی د مرګ دا سفر ډېر اوږد دی الحمدلله وی د مرګ دا سفر ډېر زیات اوږد دی او واقعي اوږد دی که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس به واپس روس ته ځي 15 کاله پس 6 کاله پس به واپس شم د دنیا افریقي ممالکو ته ځي او په ډېر لوی زه پی ایچ ډي به وکړم هلته به زه امفیل وکړم او دا به وکړم 15 کاله مې یو کورس شو 15 کاله بل شو 10 کاله خو بیا خو به راځي که نه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی واپس راتلل شته وی د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړو نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وي موږ به څه کوو د مارونو مرګ نه خلاصي نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ خپل هم نه خلاصېږي مرګ نه دی نه مرګ نه خلاصېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کی او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی په هغې کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو راشئ ریخ وګورئ نو دوی به ورته دغه ځای نه وګوري دوی به وپېژني چې دا مرګ دی په نښه به وپېژني جهنمیانو ته به یې دې ته وګورئ هغوی نه ورته پوښتنه څه شی دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي نه به حلال کړي ګوره مرګ هم ختم شو حلال به شي نو چې حلالي کړي نو جنت خلود لا موت ای جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته جهنمیانو ته وی ای جهنمیانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشته نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی بعضې وخت خوشحالۍ نه دا زړه روچت شي اټیک راشي که د خوشحالۍ نه یو سړی مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه شوي او که د غم د لاسه څوک مړه کېدلی نو جهنمیان به د غم د لاسه مړه شي ځکه چې هغوی به په دې تمه سړی چې زه مړ به شم چې سړی په تکلیف کې مبتلا شوي زه مړ به شم خلاص به شم نو هر څیز له فنا شته ختمېدو والا دی تر دې حده پورې چې کوم مرګ دی مرګ هغه له هم فنا شته هم خدای پاک ختم کړي زمارونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر نفس به د مرګ څکه کوي وانما تجزون اجورکم یوم القیامه د قیامت پر ورځ به د دنیا د اعمالو تاسو له ښه یا بد سزا او جزا ملاویږي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز څوک چې د دوزخ نه لرې شو جنت ته داخل شو دا کامیاب شو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا سامان دا د دوکې سامان نظام په مدوکه کوي همیشه جون نه دی همیشه جون دی پسې مستقل بل را روان دی مفتی شفیع صاحب رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي دي یو سړی یو ښځه وه د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شو او دا یو غلام په خوا خو غلامانو یو غلام ته وی چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه لور مې پیدا شو نو دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت دا شی راوړه دا سړی لاړ د کور نه باره چې څنګه ووته یو غیبي سړی وله مخې وله ورغې دې غلام له وی د دې زنانه څه وشو غیبي سړی دې تپوس کوي وی لور پیدا شو وی ښه
وی دا جینې به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به دا جولاګي د لاسه مرګي جولاګي د لاسه به مري دا غلام وړه کې سوچو چې دا خو ډېره پلیته جینې به خیږي او دا سړی خو غیبي دی خبره رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا کړو دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي هغه څو غیبي سړی دی رښتیا وایي څه پته ما خو ورته نه وي چې په خپله تپوس وکړه د هغې څه وشو ما یې چې لورې وشوم غیبي سړی و ښه دا جینۍ به بیا لویږي نو سلو کسو سره زنا به کوي راشه چې بېغمه یې کړم دا ډو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې چې څوک بدلولی شي خو لکه یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او سلو سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه چې اډو قصه خلاصه شي ورمنډه یې کړې او په هغه کور وردننه شو چاړې راواغېسته او په هغه جینۍ باندې په دا خېټه یو څو غزاره وکړل او دی ګمان راغی یقین راغی چې جینۍ خو مې مړه کړه لړ وتښتېد غلام وتښتېد د نیکۍ او کار مې وکړه د زنا جرړه مې ختمه کړه سلو زناهونو دی خو وتښتېد هغه مور یې پریشان و چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعدار هلک و دا څه وشو زما لور یې وواله په خېټه باندې په چاړه باندې او هغه خو یې بېغمه کړله هلک هم وتښتېده خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و فورا یې ماشوم هغې له بوتله هغې وله هغه خېټه وګنډله جینۍ خدای جوړه کړه دا سړی لاړ وتښتېد اوس خو په دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی ځکه دی یو ډېر لوی مالدار سړي د مالدارې ښځې لورې په چاړه وواله د خپل مالک که ګیر شو خو دا سخت مجرم دی لړ وتښتېد بلې علاقې ته لاړ سخته وتښتېد چې لاړ بلې علاقې ته هلته ځان له خواري مزدوري جوړه کړه او بس خو سوازاد هم شو ځان یې پټ کړ غلامۍ جون نه مو وته خواري مزدوري وکړه لږې پیسې ټکې یې پیدا کړې تجارت یې شروع کړ لوی تاجر ته جوړ شو د بله مال دولت خاوند شو دقه غلام ډېره پیسې یې وګټله او ډېرې ځمکې یې واخېستې او ډېر جایدادونه او ډېر اوښان او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړ ښه کافي مالدار شو چې کله دی مالدار شو غلامان هم دي وینځ هم دي نو سوچ کوي چې ځان له چېته یو جینۍ په نکاح واده دې کلي ته م راغی دلته خو دی لوی شوی دی ماشوم اوس خو یې څوک نه پېژني مینځ کې بلا کلونه ووتل څوک یې څه پېژني چې د هغه غلام دی راغی په خپل کلي م چکر ولګاو معلومات کوي غلامانو ته نوکرانو ته چې یو جینۍ رالو کې خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه خشته ښکلې جینۍ بلني زه ورسره هغې سره واده کوم ډېره ښه یو جینۍ وله په نکاح واغېسته جینۍ په نکاح واغېسته او چې جینۍ سینګ په نکاح واغېسته نو د جینۍ خوښه شوه د جینۍ خو دی خوښ شو یو اعلی بنګله یې وله جوړه کړه یو ځل یې د هغه جینۍ نه تپوس وکړ د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ داسې یو مخامخ داغ پې لګېدلی ورته وایي ښه دی داغ دی په دې خېټه د څه دی یاره وایي دا خو د ما یو مور اوس مړه ده هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې زمونږ یو غلام و هغه مستکار پسې ولېږه او غلام چې بار ووت را منډه یې کړه چاړه یې راوړه نو ته یې په چاړه ووالې خېټه یې دله وشلوله غلام زمونږ وتښتېد تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو او مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه خېټه دې جوړه شوه لویه شوه او خو پېښ شو چې دا خو هماغه ده چې ما په چاړه والې خو هغه جینۍ ده دا خو لویه شوې ده وایي ښه یو تپوس ته نه کو رښتیا به راته وی وی هغه زومه چې په چاړه یې والې ستا د مور غلام زوم ما والې او بیا زه وتښتېدم او تجارت مې شروع کړو مزدوري او نن وطن امیر یم زما عمره مالدار څوک نشته تا سره مې نکاح م وکړه یو تپوس ته نه کوم رښتیا به راته وی ما ولې په چاړه ووالې ما ته بار یو غیبي سړی وي چې د دې ښځې څه پیدا شو مې چې لورې پیدا شوه وی ښه دا به سلو سړو سره زنا کوي او مرګ به د جولاګي نه وي رښتیا راته ووایه چې تا واقعي سلو سړو سره بدعملي کړې ده او که نه یاره وایي سړی دا خبرې مه کوه خو بس د دې ښځې مو ته مې خاوند دی نه نه ما ته به رښتیا وی بس دوست خو مې ښه دی هر څه چې دې کړي زما ښه دی وی ښه نو چې غیبي سړي درته څه ویلي و ټکې درته ویلي دي سلو سړو سره ما بدکاري کړې ده او یو لفظ مې ته د نکاح خاوند دی خبره دوست سره ښه وی بل وی بس اوس هر څه چې شوي دي ښځه مې خو ما ته خو هغه دا ویلي چې ستا به د جولاګي د لاسه مرګي په دې جولاګانو کې دوه قسمې کې تاسو ورته کتلي یو خو دی چې دا تارونه مارونه پکې ګیی یو ځان له کور جوړي په دې غاړو کې یو دی کې یو وي او د شاته یو غوټه غوندې و پورې نښتي داسې غوټه غوندې وي جولاګي وي غوټه غوندې وي ویښ کې هغه زهریله جولاګي دی د دغه جولاګي نه به سا مرګي غونډل ورته غالبا وایي د هغه د لاسه به دې مرګي داسې کار د ښځې یو محل دله جوړو داسې محل جوړوم چې د جولاګي پلار به هم پکې نه راځي یو ناشنا بلډنګ یې محل یې وله جوړ کړ څو چرته محل یې وله جوړ کړ او هغې له داسې دروازې جوړې کړې چې په هغې کې میږې هم نشي ورتلی چې بالکل بند دي جولاګي پلار به را نشي او هغې له نوکران ونیول صرف دې دپاره چې تاسو د دې جالې صفۍ کوئ چې دې کې جولاګي را نشي ولې غیبي سړي خبره کړې ده
دا خبر رښتیا شوې ده هسې نه جوړاګي ټک ورنه کې او دا ښځه مړه نه شي وی چې کور جوړ شو محل جوړ شو نوکران یې په دې مقرر کړ چې تاسو به صفایي کوئ د دې غاړو مرغو چې دی کې جوړاګي را نه شي یو ځل وی دا ښځه خاوند دواړه په هغه خپل کټ کې ناست وو او دقسې یو جوړاګي په یو غاړه راښکاره شو دا ښځه دې خاوند ته ویې سړیه تا ته هغه غیبي سړی دا شی یاد کړی چې زما مرګ به رادله لاسئ وی بلکل دی راته یاد کړی ده ته ګوره مرګ ته ګوره ورپاسېده او ټس یې ورکړه جولاګي د هغه په ځمکه را پرېوت او چې را پرېوته نو کېړی په خپو وه چپړه هغې پې د پاسه راښ کړه چې ودرېږه زور ورکړم چې ریچې کړمه چې دا به ما څنګه وجني چې په خپه یې ریچې کړه د دې ښځې نوک خوږو نوک دې نوک چې د بعضې وقت سړی روان والي معمولي غوندې خوږ شي نوک یې خوږو هغه زهر رالل په هغه نوک کې ورننوتل هغې نه کینسر بیماري جوړه شو هغه ښځه دې مړه شو مفتی شفیع صاحب لیکي اینما تکونو یدرککم الموت هر ځای کې چې مرګ به مو را لاندې کوي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که په غټو غټو بلډینګانو کې او په مضبوطو محلاتو کې ولې نه یې دا چې ده که نه ده محل څوک د مرګه بچ کولی شي غټ محل یې وله جوړ کړه خو چې څه فیصله ده الله وه چې د دې مرګ به د جولاګي د لاسه وي همغه مرګ یې د جولاګي د لاسه شو مرګ دا خطرناک شی دی مرګ چې راغې خلاصېدی ته نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه څیزونه دي چې خلک د هغې نه یریږي یو مرګ دی وایي واقعي یریږي خلک که نه څوک یې نه غواړي یو مرګ دی څوک یې نه غواړي خلک ته ځان خلاصوي نه یې غواړي څوک یې نه خوښوي خو نبي علیه السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی دویم لږ مال غریبي دا د چا نه ده خوښه هر سړی غریبي نه غواړي مالداري غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګراني غریبي ښه د آخرت حساب کتاب کو حساب نه کوي زمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کېږي نه دې څوک بچ کېدی شي یو ښځه وه د هغې زوی مړ شو نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چا وی چې زما زوی مړ شو دغه یو زوی چې دا به څنګه جمدي شي چا وی یاره پلان کېږي که یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که ته دم درود دلو کي دا راله هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وي بلکل زوی به دې جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه مال اوبه راوړه د اوو کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي خو د اوو کورو نه به وراوړئ هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوې نو بیا به هغه اوبه دمم نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي دا خو اسان علاج ورېږه اوه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم خوشحاله شوه یو کور ته ننوته تاسو کره خو مړې نه دي شوې ولې نه زما نیکه خو مړو بل کور کره لاړ تاسو کره خو مړې نه دي شوې وه بل زموږ پلار نه و مړ بل کور کره لاړه یاره دا لکه چې تاسو کره مړې خو نه دي شوې ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ بل کره لاړه تپوس کی تاسو کره خو مړې نه و شوې یاره پلار مې هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی بل کور کره لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر په دې تورنګو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړی نیا به دې مړی که هغه نی د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړی د هغه ورور به مړي بل به مړي وګرځېده ښځه پوه شوه ورور یې غم غوس شو چې که د ما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی که د ما بچې مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نه مړ دی که د ما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی که د ما زوی مړ دی خو د هغه خو پلار مړ دی چې وګرځېده دې مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دې مړې نه شوې او بس پوه شومه ښځه پوه شوه وی ګوره داسې کور چې دې پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي خو د دنیا نظام دې ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی وي د انار دانې پکې پرتې وي یو کاسه د انار دانې پکې پرتې وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې وی نه
وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دا نه رالې هم راغېشتی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي، که د میان نه رالې هم راغېشتی شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دا انار اخلي نو تا ته حاضره پرته په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې دي او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي، د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه د یو ګوټ نه راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې، افغانستان کې، کشمیر کې، پاکستان کې فلان کی ګوټ نه سارا والا، نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک درته هغه ګوټ نه والا، هغې نه والا، هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. هغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې؟ بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي، په یو وخت کې وباسي، اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 200 مړه شي. دې سره څه چل کې؟ وی ما سره بلا فرشتي دي، په لکونو فرشتي دي، زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لېږم، چا پسې بله لېږم، چا پسې بله لېږم، چا پسې بله لېږم. دا خو یو نظام دی زما، لیکن الله ما له خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او دا خپلې دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا، دا دوه ګوتې ورته مخامخ کړم، د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سا راښکې شم. طاقت الله را کړی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده، اخلاصي دې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوځي دی په دا کټ کې پروت دي، دوه قسم انسانان دي، یو نیک عمل دی، یو بد عمل دی. او تیره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړی چې نیک څه ته یو بد څه ته، دې ته شکلونه ښکاره شي. وایي دا خو څوک مخلوق دی، نیک په نیغه نه راځي او به یېرېږي، نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي، خواله وله راشي په خشته شکل کې. چې کوم ملک الموت د مرګ فرشته ته مخکې نورې ورپسې وي. نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی. مونږ له هم شته او کافرو له هم شته، زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته، او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته. نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي، او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي دا هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکړي، دې ته محرومه کړي. نو چې ځان کدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښایي، بده ځان کدن کې ورته وښایي، فرشتې ورته مه یېرېږه، دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ، دې له به نه ځې، نو بیا ورته د جنت هغه ځای وښایي، وایي دقې له ور روانې دی په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني. نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غمه خلاص شومه، دغه اور نه په سترګو وویني او د جنت دغې محل له ور روان یم، څه مو خیال دی؟ دی په تلواري کې به نه دی به په دنیا څه کوي؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني، ولې جنت یې ولید، دوزخ یې ولید چې دا استانه ختم، دغه جنت لبه ولا هم يحزنون. لکه زما بچی دی دې پسې خلک خپي، زما مال دی، جیداد دی، دکان دی، پیسره دولت دی، دې پسې خلک خپي. لا هم يحزنون، دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي. نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ووینې ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت لبه دی خوشحالي چې خدای دا ساره نظر وباسه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفسا تب دا اللہ نہ خوشحال اللہ وستانہ خوشحال خوش مطمئن بے اطمینان کے بے رازقنا اللہ لدی بوزم. ارجعی الى ربک چه او نفس تداوی چه خپل خدای ترا روان شا، رب ترا روان شا، دی با خوشحالی که بنی خوشحال راضیة مرضیة، تمام خوشحال ہے اللہ من درنا خوشحال ہے. او زاغ نیکان بندگان دی جنت اغی که در ناشا او جنت تا داخل شا، دی با دومره خوشحالی پرواز بکی چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شم الله زر سو باسه. حضور پاک مبارک فرمایي داسې به سو باسی
لکه یو مشک چې د اوبو ډکې او د هغې نه یو څاڅکي وځي نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي دقه بسې د اعصابتې وځي هېڅ تکلیف په وطن وي او چې دا ساتې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکړي د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن دا روح راوالي د هغه جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا موږ په بل کې نغاړو بدن هم خوشحاله روح هم خوشحاله دواړه هغه ونغاړي فرشتو له یې ورکړي هغې یې بر اسمان ته روان کړي وی په دې فضا کې چې څومره فرشتې دي دی په ځای خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح خو به ما مونږ راولې نورو یا الله دا روح په دې لار راولې دا خو ډېره ښایسته خوشبویي کوي چې په موږ دا خوشبویي ولګي نور فرشتې وایي یا الله د دې فلانکي دا روح خو په موږ راولې خو د ده چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم په هغې یادېږي یو بل ته فرشتې وایي لکه د هغه فلانکي د فلانکي زوی حضرت فلانکي ښکلي نوم یې اخلي هغه وفات شوی دا خوشبویي خو د هغه ده او دعاګانې ورته کوي او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي نه شهدا و هغه جنت الفردوس ته دي د عامو مسلمانانو هغه علیین ته دي او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېني دا سات راکاږي او څنګه ترې راکاږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړی یو ډېر لوی عالم وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیرئ او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خورې وي او دا اونه ترې راکاږي د دې رګونو نه د روح سره قطرې روځي قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روځي او بل مثال یې داسې ورکوي وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدې او راکاږي مالوچ به لامدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخکېږي دا وجود یې لوخړې کوي الله دې مو ساتي یا الله ته مونږ وساتي خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي خطرناکه خبره او ده تم دواړه ځای نه وښیي وایي هغه جنت اوستا خو تا به د ملي وکړه سپېره الله دې خفه کړه هغه دوزخ ته به وځي دواړه ورته وښیي چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي چې سا ترې وباسي د یو ښه کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کی بدبوئی تیزی نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري را څوک مرد څخه بنتي دي وی دا فلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې را کم څخه نوم په هغې یادوي خیرې ورته کوي خدای ته تباه کړي خدای یې غرق کا خیرې ورته فرشتې کوي خو هر شي که تا به د عملي نه وکړې نو نن به موږ ستا د برکت نه د اصحابین نه راته بر اسمان ته روان کی د اسمان دروازې ته ورسوي قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگرے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه بو تک ولو نشي دا غد نه راو غردي لاندې سجین دغه ته ورسي یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغي او دا په بني اسرائیل کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاہ چې ډېر ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغي د کټ خوا کې ودرېد دیو تاسې غوسه کې ته څنګه راغلی بې اجازه ته څنګه راغلی او زما دومره نوکران نه څنګه دلته راغلی ملک الموت ورته وایي وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم د دې کور هغه د انسان په شکل ده خو نه پېژنم ته وایي ګنې غل دی زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي او زه هغه کس یم ډېرو خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده مال اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم پیدا نه کېږي ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وایي دا ارڅ والا دا ارڅ ستا خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم اعدام نه کېږي او سا دی ده چې دا والی ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه
بیا دا ټیم پکې شته چې ورګه هغه کور هغه سره پورې لاړ چې مو بچو ته وصیت وکړم وای شته پکې نشته بیا پکې دا شته ورګه پلان کې را باندې قرض دی مال دی دولت تیرا سره پردی حق نه والے دی چې دا واپس کم نه یې سب نشته خیر او خلاص